د افغانستان د ځینو کانونو بهر ته د ایستلو مخه ونیول شوه. اوس له هیواده بهر نه بلکې په هیواد کې دننه پروسس کیږي. د افغانستان د پرمختګ او ځان بسیاینې په پار د قزاقستان ستر اقدام. نوموړي هیواد څه ډول فابریکې جوړې کړې دي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د طالبانو د کانونو او پېټرولیم وزارت خبر ورکړی چې یو شمېر قزاقستاني شرکتونو په افغانستان کې له افغانانو سره په ګډه د سرب او جستو د پروسس په برخه کې کارخونې جوړې کړې دي. یاد وزارت د دغو چارو هرکلی کړی او په دې برخه کې یې هر ډول پانګونو ته د سرب د پروسس فابریکې جوړې کړې. ټول هغه بهرني پانګوال چې په افغانستان کې د کانونو په برخه کې پانګه کوي موږ ورسره لازمه همکاري کوو. هممهاله د پانګونې چارو یو شمېر کارپوهان باور لري چې طالبانو د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره خپلې اړیکې پراخې کړې دي. د همدې برخې یو کارپو قطب الدین یعقوبی وایي طالبان هم لیوالتیا لري چې د منځنۍ اسیا هیوادونه ورسره خپل تعامل او اړیکې پراخې وساتي. کارپوهان باور لري چې منځنۍ اسیا او طالبان له یو بل سره د تعامل په برخو کې خپلې ګټې لري او ښایي دا ګټې دوامداره یا هم باثباته پاتې نشي. نیوکې دا دي چې طالبانو د قانونو کیندنې په قراردادونو کې تخنیکي او مسلکي اړخونه په پام کې نه دي نیولي چې له همدې کبله د افغانستان طبیعي زیرمې له سختو ننګونو سره مخ دي. په نورستان، کونړ، پنجشیر او د هیواد یو شمېر نورو ولایتونو کې د قانونو نامسلکي کیندنو جدي اندېښنې راپارولې دي.